مونږ مړې لمبو، نو په هغه وخت کې د قرآن پاک تلاوت کول او ذکر اسکار کول جایز دي که ناجایز دي؟ د قرآن پاک تلاوت کول ناروا دي، نور ذکر اسکار کولی شي. د هغې وجه دا ده چې کله د انسان روح لاړ شي دی نجس شي، او د نجاست په خوا کې به د قرآن تلاوت نه کوي. صحیح ده؟ نور ذکر اسکار کولی شي، د هغې اجازت. په پاکستان کې وزیر اعظم هغه یو سکیم لانچ کړی و، کامیاب نوجوان پروګرام په نوم سره. د هغې پروګرام نه قرضه اخیستل جایز دي که ناجایز دي؟ هغه سود دی، قرضه نه ده، هغه سود دی، ناروا دي. یو زنانه تپوس کړی دی چې کله ناکله په غلطۍ سره په مانځه کې زمونږه د سر نه لوپټۍ او سیټ ته شي یخته نیم یا لږ شانتې یخته هغه زمونږ ښکاره شي، دې سره مونځ کېږي که نه؟ او کېږي ورسره. تاسو ته مخکې ما ویلي وو چې څو پورې د زنانه د ویښتو څلورمه حصه نه ښکاره شوي هغې پورې مونځ هغه درست دی. ښه، څلورمه حصه ښکاره شي بیا مونځ فاسدېږي. او دی و چې ما سره ډېره زیات سونه را سره پرته ده، سره زر 4 کاله وشو، د هغې نه ما زکات نه دی ورکړی. اوس چې زه د هغې زکات ادا کوم څنګه به ادا کوم؟ د دغې ورځې قیمت په ولګې دا ستا سره څونه سونه ده د دې قیمت په اول راوباسي، هغه قیمت له بیا په 40 په تقسیم کې چې 70 راله هغې له بیا په 4 کې ضرب ورکړي، تا سره به د 4 کالو حساب زکات پر سر روزي. ښه جی پوه نه شوم. ښه خو ده د غیر مسلمه خلکو په عبادتګاه کې هغې ته تلل او هلته مونځ کول جایز دي که ناجایز دي؟ مطلب دی چرچ یا دی مندر یا دی هغې ته تلل څنګه دي او هلته مونځ کول څنګه دي؟ هلته تلل ناروا ناجایز دي. دا مطلب نه دی چې یاره هغې ځای ته ورتلل په هغې کې ستاسو حق نشته، دا مطلب نه دی. د مسلمان په ملک کې چې عیسایانو ته د چرچ اجازت ملو شوی، هندوانو ته د مندر اجازت ملو شوی، دا مطلب نه چې دا د هغې دی او ستا پکې څه حق نشته ته نشي ورتلی، نو دا ستا حق دی ورتلی شي. او دې وجې نه شریعت منع فرمایلی چې دا د شیطانانو مرکز دی، د شیطانانو مرکز دی، نه غلط اثر د باندې ونی شي چېرته یوه. نو چې دا هلته ورتلل ممنوع دي، نو هلته مونځ کول دغه بلکل ناروا دي. ښه مونځ کېږي خو مکروه تحریمي دی، ناروا دی، ګناهګارېږي سړی. او په غصه کې چې څوک طلاق ورکړي نو طلاق واقع کېږي که نه واقع کېږي؟ طلاق څوک په رضا او په مینه محبت کې نه ورکوي، په غصه کې ورکوي. او که نه طلاق کېږي، طلاق که په ګپ شپ کېږي، طلاق که په مینه محبت کې، او که طلاق په غصه کې خو طلاق واقع کېږي، او که طلاق په نشه کې هم طلاق واقع کېږي. دی وایي چې زما سره یو پلاټ دی او یو ګاډی دی را سره. پلاټ چې مې اغوستون دا نیت مې پکې کړی و چې دا به زه خرڅوم، او ګاډی مې د کور د استعمال لپاره اغوستی و، نو دې زکات په څنګه ورکوم؟ کوم څیز چې د استعمالي په هغې کې زکات نه وي، په دې پلاټ نه به ته زکات ورکې، او هر چې ستا د ګاډی دی نو دا ستا د کور د استعمال دی، په دې کې زکات نشته. ښه داسې شي نه فصل خو نشته، صرف پلاټ دی که نه؟ د پلاټ نه چې کم انکم راځي، صحیح ده، د هغې چې کم پیسې راځي نو هغه پیسو نه بیا د هغې حساب بوله کې زکات پتې ورکړي. ښه او که داسې نه پلاټ لا پروت دی نو هر کال به چې په تا زکات اوړي، نو که په هغې کال باندې ته زکات ورکوې نن پته لګي چې یاره نن قیمت ته د پلاټ دومره دی چې زه ته زکات فرض که په دومره پیسو باندې خرڅېږي، فرض که 10-12 लाख روپۍ باندې، نو په هغې کې چې تا زکات حساب ولګو نو 30-35 हज़ार روپۍ راتلو، نو تا ته اختیار دی که نن ورکې او که بیا چېرته کال پس ته خرڅ کړو د دواړو کلونو ورکې. نو چې کال پسې ورکې نو بیا به داسې کار کوې چې د هغه ورځې ریټ په لګې، نو بیا دا ډبل زکات ورکول سړي ته لږ ګرانېږي، نو په وخت زکات ورکول پکاري. ښه دا د فصل خبره نه کوي، د فصل مسله جدا ده. دی وایي چې ما په خپلو پیسو باندې ځان له پلاټ اخیستی و، په هغې زمانه کې ما سره شناختي کارډ نه و، نو ما د خپل بابا په شناختي کارډ باندې ځان له پلاټ واغوستو،
اوس د بابا د وفات نه پس زما رور راچوت شو، هغه وایي چې ماله په دې پلاټ کې حصه راکړه، دغه پکې حصه کېږي که نه، هغه د دې حقدار دی او که نه، دا ستا ځمکه ده، د هغه په دې کې څه کار دی؟ د هغه د دې کې حصه نشته، تا په خپلو پیسو اخیستی، صرف د پلار شناختي کارډ دې استعمال کړی، دا د پلار ځمکه خو نه وه، ستا ځمکه ده. په قرآن مجید کې الله جل شانه ذکر کوي چې د قرآن مجید د خلکو دپاره شفا ده. د شفا لفظ ذکر کړی او د دوا لفظ نه دی ذکر کړی. دوام د عربی لفظ دی، شفام د عربی لفظ دی. د دې څه وجه ده؟ ګوره یاد ساتئ، قرآن مجید هم شفا ده او په دوایه کې هم شفایي. الله جل شانه دوا لفظ نه دی استعمال کړی په قرآن کې، شفا لفظ استعمال کړی. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دوایي کله ناکله شفا ورکوي، کله ناکله نه ورکوي، او قرآن داسې دی چې دا همیشه شفا ورکوي. نه پوهېږئ په دې خبرو؟ د قرآن شفا مستقله ځکه لفظ شفا یې راوړی او یقیني ده، او هر چې دوایي ده د هغې شفا نه مستقل ده او نه یقیني ده. ها ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چېرته په خپل زندګۍ کې اذان ویلی و که نه ویلی؟ نه، نبی علیه صلات وسلام چېرته په خپل زندګۍ کې اذان نه دی ویلی. ترمذي شریف کې روایت دی چې نبی علیه صلات وسلام اذان وکړو او بیا یې مونځ هغه خپلو صحابه کرامو ته جمع ورکړه. په هغې روایت باندې خلک پوهېږي نه، د هغې مطلب دا دی. بل روایت کې د هغې صراحت راغلی چې نبی علیه السلام اذان وکړو. د دې مطلب دا دی چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړو چې ته اذان وکړه. ځکه چې مونږ د دې مطلب داسې دی، داسې مثال دی لکه یو سړی وایي چې زمونږ کلی بادشاه جوړ کو. چا جوړ کو؟ بادشاه جوړ کو. بادشاه ګلکار نه دی چې دا کورونه جوړوي. مطلب دا دی د بادشاه په حکم وشو. نبی علیه السلام اذان وکړو، څه مطلب دی چې نبی علیه السلام په حکم حضرت بلال صاحب اذان وکړو. نبی علیه السلام په خپل زندګۍ کې اذان نه دی کړی، او د هغې غټه وجه دا وه چې نبی علیه صلات وسلام د اذان جواب نه ورکول دا کفر و. نو که چېرته چا نه د اذان جواب پاتې شوی وی نو کفار به د دنیا نه تللی وی. نبی علیه صلات وسلام په خپله اذان نه و کړی. ښه دی وایي زه په بارمل کې اوسېږم، دلته زما ګاډي ته او کور ته ډېر زیات ضرورت دی. دلته په بینکونو کې یو مارټګیج لون میلاویږي، هغه غستل جایز دي که نه؟ دغه هم سود دی، ناروا دي. گزاره کوه. ما دا خبره اورېدلې ده چې د حکومت د طرف نه کم ریټ لیسټ راشي، نرخنامه یادوي، د هغې پیروي کول ضروري دي. د هغې نه په کم ریټ خرڅول یا په سیوا ریټ خرڅول دا جایز نه دي. مطلب دا دی چې کله ناکله زمونږ یو نږدې کس راشي، مونږ ورسره رعایت وکړو او نورو لی په هغې لیسټ په ریټ باندې ورکوو. چا ویلي چې دا د اسلامي مساواتو خلاف ده؟ نه، ولې خلاف ده؟ ستا خوښه ده چې په هر ریټ یې خرڅې، البته دونه خبره چې د حکومت کم ریټ دی د هغې نه به سیوا نه خرڅې. مګر یو سړي سره ته رعایت کې، نو ستا خوښه ده، ستا سیز دی. دې کې دا د مساواتو خلاف. شریعت چاته د مساواتو درس نه ورکوي. شریعت چاته د مساواتو درس، د اکویلیټي درس نه ورکوي، د اکویټي درس ورکوي، د عدل درس ورکوي، د انصاف درس نه ورکوي. شریعت د څه ورکوي؟ د عدل. په دې مې د ډېر غټ بحث کړی. میزان بینک چې کوم یو اسلامي پریمیم بینک دی، د دې سره معاملات کول، د دې نه قرضه اخیستل وغیره، او دې سره کاروبار کول جایز دي که ناجایز دي؟ میزان بینک اسلامي بینک دی، او دې تمام سیزونه اسلامي نه دي. په هر یو څیز کې جدا جدا تشریح ده، څه سیزونه یې روا دي، څه سیزونه یې ناروا دي. ښه کمې پیسې چې انسان په کمیټۍ کې، یعنی په کشت کې ګدلي، نو د هغې نه هم زکات ورکوي که نه به ورکوي؟ او که نه د هغې نه هم زکات ورکوي؟ د هغې نه به زکات ورکوي، په شرطه دی چې د ده پیسې او د زکات هغه د بیسې هغه پیسې هغه را جمع کړي او دی صاحب نصاب جوړیږي. دا ول شرط ده، صاحب نصاب جوړیږي. نو هغه پیسې به مو سره میلاو کړي او دا پیسې به مو سره میلاو کړي، دا به جمع کړي او د هغې نه بیا زکات ورکړي. یو خبره ده، که مخکې چېرته کش راختی و نو بیا خو به دی چونکې هغه څه چې پیسې پاتې دي هغه به جمع کوي که نه، نو هغه پیسې به دې کټ کړي، د هغې زکات به نه ورکوي. ښه